جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو په دې میاشت کې 4 شان لازمي کوئ. 4 اولنۍ شی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کلمه ډیره وایاست لا اله الا الله لا اله الا الله افضل ذکر لا اله الا الله. بهترین ذکر د الله رسول فرمایي هغه څه دی؟ هغه لا اله الا الله. د دې په اخوا باندې تر دې اعلی افضل ترین ذکر چې دی هغه نشته. او دا هغه ذکر دی چې آدم علیه السلام سیونه سي تر ما او تا پر دا هغه ذکر چې دی هغه روان لا اله الا الله. صحیح سلو. او بیا خلک ډیر ځغلي چې یار ته دې ذکر را ورشي ذکر یار لا اله الا الله وای وای هغه ډیر وای بل را ورشي. د هر چا و پیر و فکر ته عقیده خلاصه د پیغمبر علیه السلام ته نه. ولې پیغمبر سمي ازما او یا وای ما کلمه ډیر ویل پر ما اثر نه دی کړی. بیا چې پیر و فکر لري چې پیر و فکر خو نه ته در معلوم دی. پیر بچی شي حیثیت بچی شي د قرآن او د حدیث پر ونا کې پیر دی منویو د دې څخه علاوه هیڅ پیر مر نه چلیږي هیڅ شی نشته. در ما او در تا بتر دی ما او تا د دنیا او د آخرت مسلې و د تکشیر شته بس ما مسله را حل کی الله ته متوجه سه. الله دومره عظیم الله دی. دا د الله توهین دی چې ما او تا و پیر تناشتو چې ما پلانې کار را وکیا. الله دغه د تاجت پر ټیم اول اسمان لره راشي څنګه د الله سره شای لاشه سړی ته نیولې قرضدار وا وکړه د قرضې به خلاص کړه. نو یا ته یو تعویذ را وګوره ته یو داسې وظیفه را ورشه اس تعویذ وظیفه نسته عرب ګرځه دا شان باندې خان دي غي شرک بوله او چې تعویذ الله استا الله حي القيوم دی. قرآن استا ته بیا په غاړه باندې شان سړی ټیک د سید الحمدلله شریف وزړه وزمر علماء اجازه ورکوي کني عام طور دا خبرې نه دي. خیر بهترین ذکر د الله رسول فرمایي هغه لا اله الا الله دی. او د جنت قیمت چې دی قیمت جنت خو ډیر غټ قیمت دی هغه لا اله الا الله قیمت. چا لا اله الا الله وای من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. چا اخرنی خبره داس و چې لا اله الا الله دا جنت دی خبر اخلاص. بیهقی روایت را نقل کړی دی پیغمبر علی السلام فرمایي په بنی اسرائیل کې سړی مړ کېدی چې مړ کېدی د ټول اندامونه وکتل ټول اندامونه یو نیکی هم نه وکړي یو نیکی نه وکړي. اخر دا ورته ویل سو چې ته د خلو وګورئ د چې خلو وکتل دا ژبه د تعالو سره لګېدلې و د مر پر حال ویل لا اله الا الله پر دا حال مرسوي. الله فرمایله پر دا خبر زده ته جنت ورکو یو واره په ټول ژوند کې په ټول بدن کې د داسې نه و چې هغه نیکی و په ټول مانځل نه وتللې نیکار نه وتللې په لاسو یې نه وکړې په غوږو په سترګو خو د مرګ پر حال باندې دا ژبه د تعالو سره لګېدلې و هغه لا اله الا الله وایي. پیغمبر سم فرمایي پر دا خبر الله د جنت ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داسې زمانہ براسي دا قرآن به الله اسمانو له راپورته کی یو وخت به راځي سهار به څوک راپورته شي چې قرآن خلاص کی خالی کاغذان به قرآن به الله پورته کړي هیڅ یو شی بنئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دغه وخت کې به سپینډر مشران وایي وای زموږ مشرانو به دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. نه به لمونځ پیژني نه به روزه پیژني نه به زکات پیژني نه به حج یو شی به نه پیژني. د الله رسول ته صحابه ویلي ول یا رسول الله نو چې په دغه وخت کې دا نه لمونځ نه زکات نه روزه نه حج نه پیژني بیا دې کلمه شریفه وای دا کلمه پیدا ورته کوي دا کلمه ودې ته پیدا پیغمبر څنګه وو دا کلمه د وجه به الله د جهنم اخلاص کی. اسپیرزوري سړی را لې پیغمبر علی السلام لره ډېر اسپیرزوري دا ورجل عام پر سترګو رايلا ولې یا رسول الله چې وسړی ډیر بدکاری ډیر بی لاري ډیر بی دین نه ډیر د دین چپی د دې د بخښلو لار استا د الله رسول ورته ویل ول ایمان دی راوړی دی ول و ایمان می راوړی دی ول تا چې د ایمان مخ کې څه ګناوي کړی وي هغه الله وتا ته په نیکی در بدلی کړی په نیکی در بدلی کړی. دا سپیډر روان سناره کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله چې څونه ویلای سي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وای بیا یو محمد رسول الله سره وای لا اله الا الله ذکر دی محمد رسول الله ذکر نه دی سیدا
هغه زموږ عقیده ده، لکه لمونځ، زکات، روزه، حج، خاتم النبیین. اوس موږ په تسبیح باندې نه وایي خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین، او درود شریف وایي، دا نه وایو. دا هغه رقم لا اله الا الله چې څومره ویلی سي. حتی علما فرمایي دی بزرګان ستا چې د ورځې په شواروز کې 80,000 واره وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله، 80,000 واره وایي. د الله رسول فرمایي دا ایمان دی شی دی لکه د ازما او ستا کپړې، ازما او ستا پټو چې خیرن سي څنګه دغه رنګ ولاړ سي، هغه بخي، هغه سیدلایي، هغه ځي ختمیږي. او د الله رسول فرمایي ایمان هم دا رقم زړیږي. صحابه یا رسول الله موږ څه وکړو؟ د الله رسول پر تاسو ایمان تازه کوئ. څنګه؟ والله وایس لا اله الا الله، لا اله الا الله. او چې چا وویل لا اله الا الله، بس دا د ایمان د اسلام په چوکاټ را ننوتی. بس اوس د دپاره اساني ده چې که چیرې مړ سو ګناهګار و، څو ورځې به الله عذاب ورکړي، د دا کلمې په خاطر به الله راوباسي. صحیح سو؟ ډېر الله ډېر عظیم ذات دی، الله ډېر وهو العلی العظیم ذات دی. عزیزان موږ الله نه دی پیژندلی، والله کوم پیژندلی دی. عربم نه کربم یې سم هم نه دی پیژندلی، کربم. ایو صحابي قول دی عزیزانو، وای تاسو چې سړی یو وار وای الله، یو وار په اخلاص الله، الله الله مه وایاست، الله الله الله، دا خوله ډکه نه ده په اخلاص. صحابي فرمایي علامه سمرقندي صاحب را نقل کړی دی الله 4,000 کبیره ګناه ستا د معافي. که سړی یو وار وای الله په اخلاص الله 4,000 کبیره ګناه. چا پښتنه جنې وکړه کله چا 4,000 کبیره ګناه نه وي، بیا ول بیا د بابا او د ادي او د قریبانو الله ور معافي. قریبان الله صحیح ته چې کله تسبیح اړه الله 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 مو وای، ججره مو وای الله 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 الله. 4,000 کبیره ګناه، 4,000 به شاید تاسو نه کړي، ما به نه کړي. نو ځکه الله رسول فرمایي په روزه کې به 4 کارونه تاسو خامخا کوئ. اول شی چې دی هغه ذکر دی، لا اله الا الله، لا اله الا الله. دویم شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي استغفار دی، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی دا غواړي چې زما بابا او ادې مړ دي، بابا او ادې مړ دي، بهترین تحفه ورسته قبر لره، بهترین. صحیح شو؟ الله رسول فرمایي استغفار وایه، استغفر الله استغفر الله استغفر. دا وایه خپل مور پلار بس په زړه کې دا اراده وکړه چې زه نن په مور پلار چې استغفار وایم. د الله رسول فرمایي بهترین اعلی ګفت چې دی تحفه هدیه هغه دغه دې ته ورسته. او د الله رسول فرمایي الله رب العزت وعده ده تر څو زه ژوندی یم الله زما پر امت عذاب نه راولي. چې زه له دنیا ولاړ سم بیا پس له هغه که تاسو استغفار وایي استغفر الله استغفر الله، الله پر ته عذاب نه راولي. بس استغفار وایاست ډېر، استغفر الله استغفر چې څومره ویلی سي بیا تیرې سوي ګناه وي دا اوس ګناه وي. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. د الله رسول فرمایي خوش قسمت دی هغه سړی د قیامت پر د چا په عمل نامه کې استغفار دی لیکلی استغفر الله. او پیغمبر علیه السلام په یوه مجلس کې به ویل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر استغفر الله رب اغفر. هیڅ فرق نه لري. صحیح شو؟ ابو لذي چا راته ویل مولوي صاحب عجب خلک دی یار، دا استغفار دی دا رقم وایي استغفار 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 هم دا وایي پتا نه ویل چې استغفر الله ډېر وایست، استغفار ډېر وایست، زه خو استغفار ډېر وایست. نو استغفار خو نم دی، استغفر الله سړی وایي. خلک دی د دین او د اسلام سره په دونه دعوت تبلیغ، په دومره جهاد، په دومره علما او په دومره سپینزوري کې لا دي ته دا درک نه ورکوي. صحیح سن استغفر الله. بیا ستا یو یار دی، ستا دوست دی، ستا انډیوال دی، شهید شوی دی، وفات شوی دی، په هغه پسې ډېر ووایه، په هغه پسې چې څومره وایه. او بیا روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله الله په چا خبر سي، الله په خبر دی چې دا سړی د پلانې ګناه وکړي دی استغفار وایي، دی توبه بس د دې ګناه څخه مخکې الله دی معاف کړی، د ده معافي مخته را لیکلي، ګناه وروسته کوي. لکه د الله رسول فرمایي
وای دغه میاشت نه ده، دا ډیره پر مسلمانانو باندې ډیره خوندوره میاشت ده او پر منافقانو ډیره درنه میاشت ده چې کوم مسلمانان د روزې څخه مخکې د روزې تیاری کوي، د روزې څخه مخکې الله دوی په عملنامه کې ثوابونه ورلیکي. او چې کوم منافقان دي هغه یاره دی به ولاړ سم پلانۍ به وکم داسې به پلاني ځای کې ډوډۍ خورم، ترتیب یې جوړ کړی دی. د دې روزې د راتلو مخکې الله دوی په عملنامه کې هغه ورلیکي د روزې نه دی لیدلي. صحیح سو استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بیا بله خبره دا د عزیزانو د الله رسول فرمایي اولنی شی ذکر ډیر کوئ لا اله الا الله، دویم شی استغفار ډیر وایاست، دریم شی دا د تاسو د جنت طلب کوئ. اللهم انی اسألک الجنه، یا الله د جنت سوال در څخه کوم، د جنت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی سهار ماښام درې واره دا ووایي اللهم انی اسألک الجنه، یا په پښتو ووایي الله د جنت سوال در څخه کوم، یا الله ما ته جنت را نصیب کی، یا الله د جنت سوال در څخه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا جنت و الله ته وایي چې دا سړی ما لتا غواړي ته ولې ما نه ورکوې، زما سوال لتا کوي ته ولې د سوال نه ورقبلوې. الله وعده ورسره وکړي زما د سره وعده ده زه به تا ورکوم. اللهم انی اسألک الجنه. او د الله رسول فرمایي چې یو سړی سهار بل حدیث کې ماښام هم درې واره ووایي اللهم اجرني من النار، یا الله د اوره پناه غواړم د جهنم مې خلاص کړي. درې واره دا ووایي جهنم و الله ته وایي یا الله دا سړی دونه زارۍ درته کوي لما خلاصون غواړي ته ولې نه خلاصوې؟ الله جهنم ته وایي وعده ده دی ما له تا خلاص کړی. زه الحمدلله د سهار لمانځه بعد واره د ټول امت دپاره وایم، د ټول امت دپاره اللهم انا نسألك الجنه اللهم انا نسألك الجنه. ټول مسلمانان دپاره یا الله موږ د جنت سوال کوو، جنت غواړو جنت غواړو. او بیا اللهم اجرنا من النار، د جهنم څخه پناه د ټول مسلمانان دپاره. او عجبه بله درته کوم یو خبره یې زده کړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی راولاړ شو دا یې ویل اللهم اغفر لي للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا الله زما مغفرت وفرمایه د ټولو مؤمنانو نارینه د ټولو مؤمناتو زنانو مغفرت وفرمایه، که مړي دي که ژوندي، الاحیاء والاموات. صحیح که مړي دي که ژوندي دي، که اوس دي که را روان دي که تیر سوي دي. اوس مثلا ته دا وایي الله د ټولو مسلمانانو مغفرت وفرمایه. یو عرب مسلمانان دي او یو عرب نیکۍ الله ستا په عملنامه کې، یو عرب نیکۍ دا وایي الله چې مړه دي ژوندي دي را روان دي نو خو الله په تعداد خبر دی، هغومره نیکۍ الله زما ستا په عملنامه کې لیکي. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم اغفر لي للمؤمنین والمؤمنات. دا هر وخت وایاست. زر مسلمانان دي یاد کړلو زر نیکۍ الله درکوي، یو عرب مسلمانان دي یاد کړو یو عرب نیکۍ الله درکوي. اسانه خبره هیڅ ګرانه خبره مې